یا بچی دلته خو داسې باران نه شوي دلته خو یو څاڅکي باران هم نه یا بچی پلین کوچ کې راته د زړه خراب و هلته وي ما ډریور ته وي خدای راله راوړه ماله خو باقي راغلي دي یا بچی زه خو نه شم درته اوس پر اپرود ملکه ما په شا تا به زه څنګه په شا کوم ته راودانګه زه دې نیسم اوس پر اپرود یې مخ وامو یاره ته راودانګه مورې ستا دماغ خراب و چې ته ماماګانو کرتلي چې تی ساتلی شوې خو ښه به وه که نه بیا به زما پلار ته نه راودولې یا الله خیر په مزه مزه خو راوغورځېدم نو د ملا دا تیر به مې ماتي مورې د جبې ډینګ نه نه جوړ شوی دی ښه پوهېږم خلک مور ته دا چې وایي دا خوله له ماته کړمه ته نه ویمه ګوره داسې کار به دې کړی و ښه ته سیلابونو ورځې دي دا یو هفته نیمه به دلته په شین اسمان به راغلی وې دا خو بیا وریځ ده نو زه خو نه راتلم زه خو هلته ناست وم زما خو داسې وروڼه دي هغوی وایي مونږ کره په کلونو کښېنه تنګ بر باندې نه شو خو دې خوا تاسو هلته هله مورې راچو هله مورې راچه ستا هرونو ما ته رنګ کړی و هر څه راته ویل ته چې ورته څونه ګرانۍ وایي راشه د خنبې نه اخلاص کړو یا اشترې زقې ختم کړو ما ورته زمونږ خو پې حق دی په منګ یې کېږي مور هم ده ما وی راویلېږئ نو دا ما ته مو د رونو خبرې ما ته مه کوو غوړې چپ شه دا تو د ځانه دروغ خبر جوړه زما رونه هېڅکله هم داسې خبرې نه شي کولی په ایمان مورې د ماماګانو نه مې داسې زړه چاو دی دی لکه د هندو چې د السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مې شي مرچکیه خیر دی چوارې ترور ښی خیر دی شکر ته په خپله ټینګې دا کوم خاطر پرې خټو کې د خدای مسلمانې نو خپه به بل ماتې بیا به باندې خلک شرمېږي دا تلې مرور کره نو اوس دا هلکان راپسې خپه وي یا مورې راشه ټیلیفون بیا کوه یا مور راشه نو بس اوس کور ته رالمه مورې دروغ ورته سلی وی وی رونو را رسخت کړمه صفا خبره ورته کوه نه دې ماته چې زما خو دې جوړونه دي هغوی ماته وي په کلونو دلته یې تنګ بره باندې نه شو دروغ سلی وی زه خو یوه کس یم په ایمان د خدای مسلمانې ځان لرې ماسې زندګي په عذاب کړې ده او دا زامن دې ځان سره دغه شان خوشې تشې ګوره کورونه ولې آباد کا سبا به مړی نو بیا به دې څه کوي کورونه ولې آباد کوي یا مرچکیه هغه مشران وي څه وګټه نو وسټه نو دوی له چې اوس زه کورونه آباد کړم که نه نو بیا به زه هغه ښځو سره څه کوم هغوی به څوک ساتي چې دوی خو څه مزدله خشته خشته کاروبارونه روزګارونه ولې وګوره نو دوی له به زه ښځې وکړم کارونه دې پسې کور ته نه راځي کار به ځان له ګورې دې چې کارونه کول دا لږ کارونه دي ما سره به په پټو کې لګیا به که نه کوو مرچکي ماما کارونه کوو راځې خواجه ته له هغه ځای کې ولاړې بابا ما دا ټول چې کمزوری مزه نه څوک به درسه ځي ابل خو لیونی دی د لیونو سره دې ملګرې کمه خیر ستاسو ډېر زیات طبیعت خراب دی ته ځان خیال ساته کور کې کښېنه ښه ښه خوراکونه کوه ښه خوراکونه خو کومه ډګېمه خو داسې شی چې دا خو یوازې نه شم پرېښودلی عادات ښه نه دي ته دې حالاتونو ته دې خیر نه دی هر چې خبر اورې نو دغه خبرې بله نه بابا په دا مې ډېر زړه خفه کېږي دا وګوره کمزوری شوې کمزوری پسې ای به خیر دی چې ستاسو خیال نه ساتمه نو څوک به م ساتي بابا تا ته مې یو خبره کوله ما ویلم دا موږ سره خوا کې د عثمان دی دا مور څه ده د دې خوښې چې درنې وکړم نه بچیه نه شلخ په ښځو مه راغورځوه بس تاسو پورې ما له اخلې پخلې پکې بس ورکوې ښځې راله مه کوه د ښځو نه مې زړه چاودی ورکوې ته څه کوې لکه داسې ناست وم هسې ناست وې که په پیسو ناست وې پر دوه ښځو ته په لاره کې ناست وې ټیغه که ما چې دا څوک روان دي په لاسته کې ګوډاګي دل دسته کې ما چې دا څوک روان دي څوک هم نه څوک څه کې کور او مور نه لري چې هغه د په لارو کې ناست وې پردو ښځو ته بابا جانو چې غلا به کېږي که نه نو بیا له خبرې م نه ورځي ورک شه د هغه د پردو ښځو په لارو کې څوک کې ناست وې مونږ کور کې ته بیا په لارو کې کېناستې دا غوږونه نه پرېږدمه دا ماله ته تلک هغه کشر رور ښکاري مطلقو هغه شی د پته نه لګي د ځمکې میږی د تیږ نه تور میږی د هغه د په لارو کې ناست پردو ښځو ته راځه څه بل رنګ کې بدرنګ دی که نه ماشاءالله سم ډېر بدرنګ دی دا زه پېژنه به دا ګونګې دغه د عثمان د خور دا ګونګۍ ته م تاویږي دا تاویږي تا ورته د کډو سپی دی هغه چې ما ته یاد کړو اصل نوم یې و او د ده څه نوم دی راجي په نوم یې شلخ مه غورځوره کې که په نوم یې څه کې پابند یې پره کړی و نه هلته پیسه مې غوبلې وکړلې زه ورکه تللو معلومات او عثمان ویل دا یو دل یو لک دی زما خوب یې میینه شوې ده ښه دا دی دی میندل نشته دی دا لیونی سپی دی پردو ښځو ته زما سې به په یو دیوال پناه کېږي او په بل دیوال پناه کېږي موږ کور کې دی هغه سم وډبه
منګل بعد یې وکړه ماشوم یې و دا ماشوم نه دی دا وران دی بس خیر دی بابا غصه بند کړه یمرچکي از دوی له څنګه ودونه وکړمه او دې مو یې ماله واده وکړه د ما خو کور کې پیغله لور ناسته ده خواره ګونګې ده زه خو ویم او د اوس نه یې وایي ټکوي نو زه یم که ښځې راوتلې بله بیا بیا هغوی مو یا خو پاکه ماشومه ده یمرچکي په تا م چېرته ښه غوندې ځای پیښ شو نو بس مونږ کره یې راولېږه چې دا جینۍ غله ورکړو دا م زما د سر نه نه کېره چې بس خلاصېږم ترې تاسو څه څوک رشته کوي تاسو سره رشته کول خو د پیریانو کور ته کاڼې ورشتل په لاره کښېنه مورې هغه چاړی به یا څوک کوي یا نه او ولې موږ نه له غم کې ګیرم سپینه شوه کله به دا غم کې نه بچې تاسو وګټې روړې مال چړومبې مغه خور واده کوم نو بیا به تاسو بندوبست کومه زه به بله ورځ مړې په ما به خورې وړي تاسو خو به هغه مړه کې ګوره مرچکي ماما ته زما د مور ته وې که د زامنو د ماین د هغې پورې حق دی چې واده وله وکړه بیا به ځان له ګټي او سټي هغه خو صحیح ده خو چې تاسو څه کار قصب وکړئ که نه ستاسو د لاته خو ظالمانو پلار دې کور ته رسولی دی خو وګوره زه خو کومه کار خو هغه کشرې راته وایي زه درپسې خفه کېږم زه د هغه د وجې نه کوم کار هغه که نه بېزار یم د سند نه د اشنا کلیله راوړې ده څه وکړو بېبې کټر ته رالکې خو ټیک ده که نه ګورې د دې باري سړي په خبرو کې راځي دا خو ګوره صحیح خبرې شاته دا نه د کوي پولو پټو خبرې نه دي بیا به چاته اوجه کې کینو په سړه سینه باندې به دغه وکړو ته راته کار څه زما څه کار دی د کاره به موږ کار قسم غم کوه راته چې زمان دي چې نس کوم د قره دم کوم بل وخت به اوس کوم ښځه صحیح ده دا کره ځان ته تورې پتې دي پېنې کېدله پخه کم ډېر نه تا چېرته توره چېر وړې ده چې خلکو له چی نه پخې دا مامې د ځان نه جوړ کړی ټوله ورځ دې پردو چینو پسې ګرځي خو څه دا وایم دا یو خبرې ډېره د کار وکړه د ښځې دا نو خیر دی کوشش راله وکړه کوشش ته له کوم کړم بې به ځان له کار قصب ګوري چې خور دې واده شي بیا به تا له غم کوم بس عثمانه سر به مې نه خرابې راځه نه که بېګا مې پیسې هغه نوکر له ورکړې راکړه خو ګوره پیسې دې کمې ورکړي که نه او چې برابر خو دې ورکړی وی که نه 10,000 روپۍ کمې دي بله ورځ به لرم او که نه ګوره زموږ خو د دنیا خرچې دلته کېږي دا د ما نه دا ځمکه دا د 15,000 سیوا غواړي خو تا سره مې ژبه کړې په دې ژبه باندې خلک دوی خور راکړه ماما که پرېږدي راځه هلکه خبره واورئ غوبل به پې کوو راځه څه چل شوی دی دې خوا راشئ دا پې ما جارو ما نه کړه بیا ورته ګوره بیا کوم خوا روان شوی په داسې دا مخبرې تاسو ډکې کړي دي دا دا نوکر چې دی که نه دا بالې راځي زمونږ په کوڅه کې ودرېږي رو هغه کوم دغه شان نه وناست دي بابا زه خو ستړی شوم زر راځه بس اوس را قابو شوي د خیره سره کور ته راورسېدو ګونګیا دی یا ګونګیا ته دلته څه کوې چې راغلی شپې دي وې ټوټري رانه روک شوې ټوټري پسې درځم ټوټلی ډک شوی دی شپېلې دی ته پیړي وا بیا ټوټري ما پسې پټپېري راځي هټاو څه کوې موږ اسمان ته خېږو څه کوئ ته دا مې پلار دی را څه کاروئ دا خو ماته لیونی ښکاري جوړ خو نه دی چې جوړ خبره ورځ مونږ راځې شربت به وکړو پرېږده سړیه شربت به وکړې ته د شربت شی راځه جینۍ راځه خپله روټه هم کړي دا هم ډېره ده بل له شربت یې مه کوئ راځه خوشکیان دي چپ شه راځه که مشر دي ټوټري بچیه لا خو پیدا داریم لوري پرې چا کار وره آها سپر ملوک شهزاده ته وګوره ستا لکه څه شه ګورې په دې ورونو کې خلکو ته ولاړې السلام علیکم د ګونګې له رالمه د وینمه ته د سړي د خویخاب شهزاده راغلی چې پردو ورونو ته په سورو کې ګورې ته انسان یې که خر یې د کاکانو لکه وی بینم لږه لیدل مه کوه دا د یوه پیره نه ده چې یاره پرېږدینم پردو ورونو ته په ورونو کې سورو کې ګورې همې خوښه ده چې خوښه دې نو جګه پې وکړه که نه چې خوښه دې نو راځي او د پردو کورونو کې ګورې ته څه شی میلو سپږه د کاکانو خیر کاکا ته پرېږده کاکا دا د یوه پیره نه ده چې راځي پردو ورونو ته ګورې دغه شان مشر خو دې نشته چې راته عقل در وښیي
راځو پردو ورونو ته ګوري چې عثمان د باندې خبر کړم چې داسې خولې ته دې واچوي زما په ګاونډ کې ته دا کارونه کوې خدای دې تباه او برباد کا تباه او برباد چې دوه کومره شي او تا داسې اور اخیستی ده چې راځي پردو ورونو ته ګوري او عثمان د باندې خبرو چې برابر دي کړي نه که بیګا مې پیسې هغه نوکر له ورکړې راکړه خو ګوره پیسې دې کمې ورکړي که نه او چې برابر خو دې ورکړی وی که نه 10,000 روپۍ کمې دي بله ورځ به او که نه ګوره زموږ خو د دنیا خرچې دلته کېږي دا ما نه دا ځمکه دا د 15,000 سیوا غواړي خو تا سره مې ژبه کړې په دې ژبه باندې خلک دور خور راکړه ماما که پرېږدي راځه راځه هلکه خبره واورئ غوبل به پې کوو راځه څه چل شوی دی دې خوا راشئ دا نه پې ما جارو ما نه کړه بیا ورته ګوره بیا کوم خوا روان شوی په داسې د مخبرې تاسو ډکې کړي دي شته که نه چې د لتو د سوکانو باران بدله پې کوم څه په زه ته ورشم خپل باس وکړئ هلکه په دې مې پوه کړه چې اخر چل څه شوی دی ټولې ورته ونغاړه ستونې پرېږده وه داسې بېدله په ایمان دې ځمکې ته بېدله وه مرچکي ماما ګورې پرېږدم خو نه نو چل یې څه کړی ما خو پوه کوي که نه هغه خالدي ته ولاړ دي په ایمان خالدي ته ورکې ودرېږي او ګورې دې تختې ته وګوره دا به پې دله پوټو هلکه په دې مې پوه کړه چې دا خالده دا څوک چې دی ورپسې دی یاره بس پې که ورته یې وې وروره ګورې که بیا مې د خالدي په خوا کې لیدلی و که نه نو د لتو که څه شوی مو دا باچه مې وایي څه وایي خالده څوک ده ژوندې مې د دغه کو دا زمونږ خور ده که نه یاره ګونګۍ نه ده صدقه خالد لیونی او که نه لیونی ده نو ولې جیجي چېرې نه ده ګونګې ده بالې رب خو دې دق کوم نه لکیو که تا بل څوک نه دی لیدلی او دغه لیونی ستا خوښه شوی ور دې ما ته دا ووایه ته اوس د دې خبرې ذمواري یې که نه چې دوباره به زمونږ کوڅې له نه راځي زه پیداله په جوتو ګرځم مړه دې خپاره مو درېږه کمانچه ورکه چې ویې ولیکي مرچکي ماما ګورې څه نه او هغه هوښیارانو متل کړی که نه و چې څه کوي نو هغه به ریبې چې تاسو را پردو جینکو ته نیغ نیغ کېږي خامخا به هغه خدای دې نه کله پردو جینکو ته ولاړي دا نه مونږ دا کار کړی مونږ دا یې ډټ وخت ډېلې چې تېرو په تاسو به مړه څوک ثبوت کړي سرکاري وکیل چې راشي که نه د سپریم کورټ هغه هم د باندې ثبوت کولی نه شي تریا هغه داسې کار دی مرچکي ماما بس دا سړی به پوه کړي که دوباره دې کوڅې له رالي ګیله به رانه زه به پوه کړم خو دا پردو جینکو ته چې راشپېلي وښئ په لارو کوڅو کې که نه او ستاسو هغه لیونی خور ته چې نن ودرېد بالې څنګه د باندې بد دا پوسلین کور څه ته وایي سپریم کورټ نه سپریم کورټ یاد یې غوږ شه چې ما ته غوږ کېده وه ته دې پردو جینکو ته دا شپېلي ولې ویلی مار چوټري روټه یو چوټري پاتې درځي دا ما کپا پیټا وا دا نه بودرې ورک شوی دې مخوږي ته د شیشه کې کتلې دي مړه پاپی روټه ته و ما تګه کې باندې ټینه پټ شوی پپی خو زمونږ نه نشته په ګاونډیانو په پپی بسې ته ګرځي په کوڅو کې هغې غریبانان دي غواړي ټول لیوني دي ټول څوک ګونګیان دي او څوک چاړاګان دي زه به پوه کړم باندې ځئ پیکه کې نه تمام ته وړم ما کار کې شل کاره مې پرې روان دي کارونه مارونه دې په بلا نه ولم که دا ځل مې په کوڅه کې ولیدو ښه به نه وي هغه دې خو تاسو مې پردو جینکو پسې ولیدم ګورې ښه به نه وي ډاډ مه کوه خبره وره دې مېرګاډي ته به ووې خو بیا د مونږ ټوټې لرالو ټوټې وېټم واټې مې ژوندي هغه پوه کړم خو تاسو هم پوه شئ ځئ مونږ پیو مونږ ډټ وخت ډېلې چې تېرو دا ته ورته پیکه غواړي دغه شان ښه که نه چې تاسو ګوره پردو جینکو ته نیغ نیغ کېږه چې د دې لیونۍ خور ته نه ودرېد که نه منډې ویلې بالې والو پسې